دا واقعا د خوښۍ د آبادۍ او د خوشحالۍ خبر دی. د بغلان ولایت بیا مرکز پلخمری ښار کې و. از او سر شروع میشه تا به آخر ختم میشه و یک فاز دیگه شم او تپه بالا تا آخر ختم میشه. ناک گرفتیم حاصلاتش، انگور گرفتیم حاصلات دیجا، شفتالو گرفتیم، زردالو گرفتیم، دیگه بادام گرفتیم. دیگه حق ما چطور شد؟ حق شما را امسال ما در خدمت. دا ټول علت دا دی چې وطن خوږ دی، افغانستان خوږ دی، دغه اوبه خوږې دي او دغه خاوره خوږه ده. آبش از دریای عمومی گرفته میشه و دو آتل پمپ است، دو حوض است دیجا، اوج ذخیره میشه و بعد از او به درختها توسط قطره پخش میشه. د اوبو سیستم دلته ډیر په معیاري په ښه ډول په ښه بڼه جوړ شوی دی. بادامش جمعوری میکنیم، دیجا پروسس میشه، بسته بندی میشه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړه او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. لیدونکو لکه څنګه چې تیره ورځ تاسو زموږ خپرونه وکتله، موږ راغلو له کابل څخه د بغلان ولایت او د بغلان ولایت بیا مرکز پلخمری ښار کې وو او له نیکه مرغه نن نو داسې ښکلې سیمه کې ستاسو په چوپړ ستاسو په خدمت کې حاضر یم چې تاسو په تصویر کې وینئ او یو ښه خبر د آبادۍ او یو نیک خبر تاسو ته لرم. لیدونکو د پلخمري په ښار کې ما او تاسو چې وینئ دلته نو د آبادۍ دغه خبر دا دی چې دغه څو کلونه کیږي بېلابېل ډوله د میوو ونې په دغې غونډیو کې تپو کې کرل شوي دي، بوټي کرل شوي او اوس مهال حتی دې حد ته رسیدلي دي چې میوه ورکوي، حاصل ورکوي او لا هم دلته کار دوام لري، جریان لري
کاریګر لګیا دي او دلته د وطن په دغې آبادۍ کې برخه یې اخیستې ده او کار کوي، زیار کاږي. بالاخره موږ د دې شاهدان یو چې دغسې ښایسته غونډۍ لرو او دا نو ټولې د میوې ونې دي، د بېلابېل ډوله میوو. دا چې دغه فعالیتونه څو کلونه کیږي چې پیل شوي دي او د دې ترڅنګ دلته څو ډوله د میوو ونې دي، څومره دي، اندازه یې څومره ده او د دې ترڅنګ لا نور فعالیتونو په اړه به هم وغږیږو. خو دغه غونډۍ لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ پخوا داسې ښکلې نه وه، داسې ګل او ګلزار نه وه، داسې زرغونه شنه نه وه. دغه بله غونډۍ چې اخوا تاسو وینئ د دغې غونډۍ په شان شاړه وه، هیڅ پکې نه و، سپیره وه. خو اوس له نیکه مرغه دغسې دا کاریګر چې دلته کار کوي او دغه کار چې چا پیل کړی دی د دې ټولو له برکته دغسې موږ د یو زرغونې سیمې د یو زرغونې شنې غونډۍ شاهدان یو چې پکې بېلابېل ډوله میوې دي. زه ډېرې خبرې نه کوم، پیل کې تاسو د دې سیمې یو څو ښکلي انځورونه در سره وګورئ. لا ډېر معلومات به زه دلته د یو تن مسؤل کس څخه ترلاسه کړم. تاسو له دې ښکلې زاویې څخه د بغلان ولایت مرکز پلخمري ښار وینئ او د دې ترڅنګ لکه څنګه چې ما تاسو ته د دې آبادۍ خبر په اړه ویل چې دلته نو دغه بېلابېل ډوله بوټي، نیالګي یا ونې کرل شوي دي او حتی ځینې تر دې حده رسېدلي چې اوسمهال حاصلات ورکړي او د دې ترڅنګ دې سیمې ته یې ډېره ښکلا وربخلې ده، دې غونډیو ته، دې غرونو ته یا دې تپې ته. او د دې ترڅنګ دا نو چې راتلونکي کې لا سترېږي دا ونې او دا غونډۍ یا دغه باغ ښکلی کېږي، دا وطن به ورسره لا ګل او ګلزار شي او د دې ترڅنګ زیاتره سیلانیان به دلته بیا د چکر لپاره، تفریح لپاره، میلو لپاره راځي او دا ځای به د سیلانیانو لپاره یو ځانګړی مرکز په پلخمري ښار کې هم وي انشاءالله. نو دلته اوس مهال د دې برخې یو تن همکار را سره دی چې دوی به د دې پروژې په اړه، د دغې نیالګیو ونو په اړه او د دې ترڅنګ د دې د اوبو ورکولو په اړه، د دې ټولو په اړه به موږ ته معلومات راکړي. نو په پیل کې به زه له دوی سره یو څو خبرې او پوښتنې ولرم. بیا هم سلامونه، ستړي مه شئ. خیر باشید، سلامت باشین، آرام باشید. خوب هستین؟ وقت ساعت زندگی بخیر میگذره؟ سلامت باشین، بخیر. میشه در اول به دوستای عزیزی ما آگاه خود معرفی کنید؟ اسم شفیق الله کودامانی تخلص میکنم، یک تن از کارمندان فابریکات صنعت غوری انکشاف ملی. ماشاءالله، بسیار خوب. در مورد ازمی خو در اول اگه به ما بگوین کودامانی صاحب که چند سال میشه که همی فعالیت اینجا شروع شده و کدام نوع درخت است؟ اما تو یک معلومات مختصر اگه بتی. مدت 5 سال میشه این باغ ایجاد شده. 24000 نیال میباشه، نیال های مثمر و غیر مثمر. دیگه انواع درخت ها بسیار تعداد کمی از درختان میوه در اینجا داریم. دیگه اکثریت درختان ما هست درخت های بادام است، بادام ستاربایی است، دیگه انواع مختلف دیگه بادام هم در اینجا موجود است. در کل 24000 درخت است در باغ ترقی. خب بسیار خوب، 24000 درخت است و این دیگه هم دوام داره، یعنی همی نیال یا دیگه هم درخت ها زیاد خواهد شد یا نه؟ بله، در همی 24000 کل 24000 است، اما این باغ است در 3 فاز، فعلا 3 فازش است، اما دیگه فازش ان شاء الله ما تصمیم داریم که ایجاد شه بخیر. ان شاء الله کارش به زودترین وقت شروع میشه، دیگه فازش هم ان شاء الله بخیر شروع بشه. در کل فعلا 3 فاز است. این 3 فاز مثلا چقدر زمین است؟ به چی اندازه؟
3 فاز 313 جریب زمین است در کل. نمی 3 فاز 313 جریب زمین است. یک فازش است این محوطه که ما و شما قرار داریم، یک فازش است. یک فازش هم او از او سر شروع میشه تا به آخر ختم میشه و یک فاز دیگه هم او تپه بالا تا آخر ختم میشه. 3 فاز است فعلا. خب بسیار خوب. واقعا این تپه یا دا غونډۍ چې دوستانو زه وینم نو ډېرې پورته دي او تر دغې ځای پورې چې موږ راوختلو ډېر پکې ستړي شو. نو آفرین دې دوی ته وي چې دومره زیار دومره همت یې کړی دی او دومره تکالیف یې ویستي دي او بالاخره دغسې نتیجه یې ورکړې ده. د دې تر څنګ در مورد آبیاری اگر به ما بگوین که مثلا آبش از کجا میشه؟ آبش است آب قدره‌ای است فعلا در باغ. آب قدره‌ای به سیستم قدره آب میخوره هر درخت. آبش از دریای عمومی گرفته میشه و 2 آتل پمپ است، 2 حوض است در اینجا، اوج ذخیره میشه و بعد از او به درخت‌ها توسط قطره پخش میشه. خب بسیار خوب. پایپ ها تیر شده دیگه؟ پایپ دوانی شده؟ فاس پایپ دوانی شده. دوستانو د دوی په وینا چې دغه اوبه چې پخوا یا بس ضایع کېدلې او تللې خپله دا د پل خمري ښار کې کوم یو سیند چې دی هغه هم ډېرې اوبه لري. امی دریا به نظر ماویش از سالنگ میه؟ بله درست از کوههای سالنگ. بند برق است. بند برق میه فعلا دریا است به نام دریای منبعش به نظرم از کوههای سالنگ است. بله منبعش از اون طرف است. کوههای اندراب سالنگ طرف از کوههای اندراب و سالنگ. د سالنگ د غرونو او د اندراب د غرونو څخه دغه اوبه راځي چې دلته د خمري ښار کې د اوبو برېښنا کوټ هم دی، بند برق هم دی، هم برېښنا تولیدوي او د دې تر څنګ اوبه چې بیا دې خوا راځي پخوا به بس ضایع کېدلې. خو اوس له نیکه مرغه دلته دوی هڅه کړې ده چې یو څه اندازه ترې راپورته کړي، دې غونډیو ته او دغسې ګل او ګلزار وطن جوړ کړي او داسې څاڅکي اوبه ځي په داسې سیستم کې په معیاري ډول باندې دغه د اوبو طریقه ورته برابره شوې ده چې اوبه بس ضایع نشي. او تاسو خپله هم په تصویر کې وینئ، ما هم وکتل. نو د دې تر څنګ به نظرم اینجا حوض است. بله حوض است. یه حوض هم فعالیت داره؟ بله فعالیت داره. پر میشه شب پر میشه و در وقت آبیاری یه حوض خالی میشه. خب این 2 وال است که از این طریق از این یک فاز است. این فاز اول است این از این والا اعلام میشه یک فاز آبیاری میشه. خب بسیار خوب. یو باز توسط چی بالا میشه؟ برق است یا سولر؟ برق است واتر پمپ. یک واتر پمپ خردی است، یک توی دیگه هم یک حوض کلان است در اوج بالا. خب نو دوستانو دغسې حوضونه ورته جوړ شوي دي او د برق په واسطه. ای برق هم دیگه برق وطن است؟ بله از ولایت بغلان. از ولایت بغلان است. بله بسیار خوب. دوستانو د خپل وطن له برېښنا کوټ څخه برق اخیستل شوی دی او دغسې د ورځې از طرف شو او بالا میشه؟ بله از طرف شو. د شپې له خوا اوبه راپورته کیږي؟ در مدت 8 ساعت پر میشه ذخیره. یم پر میشه او بالا کلش؟ بله در مدت 8 ساعت پر او ټولې ذخیرې دغه حوضونه یا د غډیګۍ د شپې له خوا په شاوخوا 8 ساعتونو کې ډکیږي او د ورځې له خوا بیا دلته چې دا کارمندان کاریګر کار کوي بیا دا اوبه په دې نیالګیو په دې بوټو په دې ونو باندې ویشي. دیگه بریم پایینم. به نظرم بعضی از درختها همی چی میگن حاصل دادن، میوه گرفتنی؟ مدت 4 سال میشه ما حاصل از این برداشت کردیم. تربوز هم در اینجا 1-2 سال تربوز هم در اینجا حاصل شه برداشت کردیم. امسال هم تصمیم داریم که در اینجا همی چقرکا درخت کلان کردیم. تربوز هم امسال تصمیم داریم باز که تربوز هم اینجا حاصل شه برداشت کنیم. در مورد از این اگه به ما بگوین که همی پروژه توسط کدام شرکت توسط کدام نهاد برای انداخته شده؟ توسط شرکت انکشاف ملی اینجا برای انداخته شده و این باغ هم ایجاد شده. توسط شرکت انکشاف ملی. انکشاف ملی یکی از پروژه های بزرگ باغسازی در افغانستان می باشه که یک نمونهش فعلا در ولایت بغلان هم ایجاد کرده. خب بسیار خوب. 4 سال میشه که شما؟ مدت 5 سال میشه این باغ ایجاد شده. باغ 5 سال میشه و 4 سال گفتین که شما حاصلات میوه‌جات گرفتین. دیگه حق ما چطور شد؟ حق شما را امسال ما در خدمتتان هستیم. تشکر. بخیر باشی. کدام نوع میوه‌جات حاصلاتش گرفتین؟ ناک گرفتیم حاصلاتش، انگور گرفتیم حاصلات اینجا، شفتالو گرفتیم، زردالو گرفتیم، دیگه بادام گرفتیم، دیگه تربوز گرفتیم. دیگه چی مان؟
کلی میوه‌جات گرفتین حاصلاتش ماشاءالله. تشکر. میریم پایین، امو بخشای پایین هم میبینیم. به دوستا خواد معلومات ورور معلومات ورکړل د دې غونډۍ په اړه، د دې د ونو بوټو په اړه او د اوبو د سیستم په اړه. د اوبو سیستم دلته ډیر په معیاري په ښه ډول په ښه بڼه جوړ شوی دی چې دلته په دې تپه کې یا دې غونډۍ کې پورته برخه کې دغسې حوضونه جوړ شوي چې تاسو په تصویر کې وینئ. نو دغې حوضونو نه بیا داسې غټ غټ پیپونه تیر شوي دي. د دې غټو پیپونو نه داسې بیا فرعي واړه واړه پیپونه هرې ونې ته تیر شوي دي او په ډیر منظم شکل د ټولو ونو ته بوټو ته اوبه رسول کیږي. او اوبه هم د خپل وطن د همدې بغلان د مرکز کې چې دا کوم سیند دی یا د سالنګ او د اندراب د غرونو نه چې دا اوبه راځي، دغه اوبه د برق په واسطه د ډیګیو ته د ذخیرو ته پورته کیږي او بیرته دغسې په منظم ډول ویشل کیږي. دا واقعا د خوښۍ، د آبادۍ او د خوشحالۍ خبر دی. دوستانو ماشاءالله دا ونې چې زه وینم ډېر زرغونې ونې دي، شنې دي او داسې تازه تازه دي. تاسو یې خپله په تصویر کې وینئ. نه پوهېږم چې دا خاوره یې ډېره خوږه ده او که اوبه یې ډېرې خوږې دي. تاسو ته څه معلومات کیږي او که نه؟ تاسو ته به حتمن کیږي، دا ځکه چې دغه خاوره خوږه ده او دغه اوبه خوږې دي. د وطن اوبه، د وطن خاوره، د افغانستان اوبه او خاورې دا نو واقعا چې خوږې دي او بالاخره چې موږ ترې سمه ګټه واخلو که نه د دغې اوبو او د دغې خاورې څخه، بیا دغسې تازه تازه بوټي، ونې او باغونه به لرو که نه. نو دا ټول علت دا دی چې وطن خوږ دی، افغانستان خوږ دی، دغه اوبه خوږې دي او دغه خاوره خوږه ده او داسې ښایسته ښایسته زرغونې شنې تازه میوې پکې کېږي، بوټي پکې کېږي، ونې پکې کېږي او باغونه او بڼونه کروندې پکې جوړیږي. تاسو د دې ښکلې سیمې ښایسته ښایسته تصویرونه، انځورونه مو کتل. نو دلته اوس دغه ونې چې تاسو وینئ ماشاءالله ښه ډېر حاصلات یې کړي دي. ای به نظرم بادام است نه؟ بله داره بادام است. دا ګورئ بادام نیولی یا زمو بادامای خوبیش از دیگه. بادام ستاربایی. ستاربایی نو په افغانستان کې ځانګړی نوم لري او د افغانستان ځانګړی او خاص بادام دی. دا بادغیس به نظرم زیاد میشه یا نمیشه؟ بله میشه، در نقاط خشک مرتفع انبار خشک خوب نتیجه میده. خوب نتیجه میده. از امو بادامایی که
پوستش بسیار نازک می باشه. بله بادام ستاربایی میکنم. اون بازار خوب امرا یک کلیک دیگه میده میشه و مغزش کشیده میشه. دوستانو لکه څنګه چې تاسو وینئ دا ځای ډیر په منظم شکل او داسې ښه بڼه باندې جوړ کړی دی د اوبو لپاره. په دې اړه به راته ورور معلومات راکړي. در مورد از یک به ما معلومات بده چطور که دو جای جور کردی؟ این به خاطر چقدر که زیر کلان کردیم که آبم به خوب رسیدگی شود و مکمل آبم درخت بخوره، انرژی کافی بگیره درخت. به خاطر از این گنبد است، به خاطر دفع آب است که به تنه درخت آب رسیدگی نکنه و درخت ما را خراب نکنه و دیگه موریانه نخوره. به خاطر از این گنبد است، به خاطر دفع آب اینجا ما بسیار خوب. یا دی 4 اطرافش مثلا ذخیره میشه، در اوجا باز او دیگه نمیره؟ نه دو قطره است. دو قطره توسط دو قطره چقدر که ما آبیاری میشه. اینجا 2 قطره است به خاطر که درخت کلان است. بله. که زود برش آب برسه. بله. ماشاءالله بسیار خوب. و این دیگه بادام هم رسیده چه وقت بیایم که باز از مغزایش مستفید شویم؟ این ان شاء الله میگه خود زیاد فایده داره. بله ان شاء الله بخیر دمای سرطان ان شاء الله بخیر بادامش جمعوری میکنیم. در اینجا پروسس میشه، بسته بندی میشه، بعد از او باز در مارکت انتقال داده میشه، به یک نرخ مناسب فروخته میشه. بسیار خوب، تشکر. بسیار زیاد زنده باشی، بخیر باشی. ما شنیدم که اینجا باز اوقات هموطنای ما میاین باز نظم مراعات نمیکنه، میایم مثلا از درختها شاخه را میکنه و میوجات هم میکنه. چی گفتنی داری در این مورد؟ در پیشرفت ترقی کشور خود هر کدام باید سعیم باشیم. یک جایی که احداث میشه به خاطر سرسبزی وطن ما احداث میشه، باید از او حفظ مراقبت درست کنیم، به خاطر که همین حفظ نهال ها و گلبته ها صحتمندی و سلامتی نسل آینده ما و شما را تضمین میکنه. در این باره بسیار کوشا باشیم که باید همه جای وطن ما باید سرسبز، آباد و شکوفا باشه. بالکل. در اخیر چی پیامی گفتنی در کل جهان هم وطنای ما میبینیم؟ پیام همیست که هر هموطن ما به خاطر پیشرفت ترقی کشور خود سعیم باشیم، کار کنیم، زحمت بکشیم تا که وطن ما خودکفا شود، مترقی شود. تشکر بسیار زیاد بیادرم. بخیر باشین، زنده باشین، خوش باشین که با ما معلومات دادین در این مورد. بخیر باشین. لیدونکو لکه څنګه چې مونږ تاسو ته په دې خپرونه کې د بغلان ولایت د پلخمري ښار دغه څنډه راونیوله چې دلته ماشاءالله ډیر ښه فعالیت شوی، شاوخوا 40,000 بیلابیل ډوله د میوو ونې کرل شوي دي او داسې دا طبیعت ورسره ښکلی شوی دی چې کله زیار همت کوښښ وینو انشاءالله چې دغسې پایله به وي او موږ به ډیر شاهدان وو. او د دې تر څنګه خوا چې تاسو وینئ که نه، دا د افغانستان یو له نامتو فابریکو یا کارخونو څخه ده چې د سیمنټ غوري په نامه یادیږي. دلته نو د افغانستان تولید سیمنټ ترلاسه کیږي او اخواته له هغې غر څخه هم د دې سیمنټو خام مواد ترلاسه کیږي. داسې د بیلابیلو نورو سیمو څخه هم د دې مواد راوړل کیږي څومره چې ما معلومات ترلاسه کړي دي. او د دې ترڅنګ شاوخوا 1000 کسان دلته په دې فابریکه باندې بوخت دي او د دې فابریکې فعالیت څه موده ځنډېدلی، خو له نیکه مرغه چې نن دا دی بیا هم فعالیت پیل دی او 40 ساعته دلته کار دوام لري. انشاءالله اوس خو نه کیږي، زموږ ځینې نورې خپرونې دي په نورو ولایتونو کې، راتلونکو کې به هڅه کوو چې دلته دې فابریکې ته هم یو ځل ورشو او له نږدې تاسو ته فعالیت در وښیو. نو هیله ده چې دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. زموږ د نورو ښکلو په زړه پورو خپرونو شاهدان اوسئ انشاءالله. او راتلونکو خپرونو کې به هڅه مونږ وکړو چې د افغانستان نورو شمالي ولایتونو ته لاړ شو او په تاسو دغه په سرلنی ښکلی انځور او تازه حال وګورو. تر هغه پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.